یاره د سیګریټو دا ډبې مې راواغستو او دې دپاره خو ما یو چیلې خرڅه کړه اوس په ما ته هم خلک د کلي خان وایي او هغه زیات سپور نه دی زم چې خو پې لږ وسوځوم که نه زیاده بچې درلم در پسې تره زویه هر وخت په دې خفه کولم ځان له مې د سیګریټو ډبې واغسته سیګریټو ډبې دغه دی راته ګلپاڼې هم سترګو وواله خو لکه زه خو سر چاله لپ نه ورکوم زه خو مالدار شوی یم او دا ستاسو غونته غریبانان خلک نه شي اخیستی ښه دې مشاهدې ته خو دې وګوره که نه لکه دا څه وی لکه دا ډبې راکوي دا موټرسایکل به پکې درکړم موټرسایکل ویم دک عادت مې ستا خوښ دی که نه چې دا خواره خوله ما ته ونیوې که نه نه که ته ما لیک سلای پکې راکړې که نه والله که دا ډبې دله درکړم لکه دې پسې به یې دا دوه سترګې کږې شي ښه ځمه ستا یو ورور هغه دی بل هم هغه دی په پوله ناست یو ټوله چې کوم دی نو غاښ کې ډکي مکې وایي زیات کوږه نه دی هغه هم دلې لږ خفه کومه ګرده دغسې هغه پرې راشي موټرسایکل چیلې بچې خفه کېږه رانه ما سیګریټ ګران شوي دي خرڅوم به خرڅوم خو ته څومره خفه شې ما ته پته ده چې زما ډېر لوکې رالویې کړې اوس زما ډېره غټه مجبوري ده چیليه او تا به زه خرڅوم زما بېروزګاره د تره زویه څه چانسي وګوره که نه چانس مې و بچې د سیګریټو ډبې مې واغستو او ته به راته اوس که خیري خفه کېږي چې دا خو ستا بیزه نه ده که نه چې پی به یې ځان لس کړي او پچې به دې مونږ کار راویشتې خواره دې ته ګوره اوس په ته که خیرې نورو مو خاندې دی خوله بنده که دې نه لاړې را روانې دي او ته چې کمې که نه که خیرې دې دې به کښېنې او دغه بیزو ته ټپې مپې کوه اوس به زه خان یم تاسو سپورو سره خو چې زه کښېنم ما ته ځان په دې ښکاري سپورو خو یې خوښوي چانسي صرف دا بوی یې راښکا چې دا چیلې دله درکړم او دا ډبې راشي نه مړه دا به دې هسې ګپي په ایمان ورجه راوست هغه بل د تره زوی دی راله پکې موټرسایکل لا کوم هغه له ور نه کړه نو ته به کې لا چا راوستی دا هغه موټرسایکل د سرو بجې خو نه کوي دا د سرو بجې کوي ښځه بیا ځان له تعویض کوه غاړې ته دا پچې واچوه ښه دغسې کښېنه یو دانه خو دې راکړه نه لکه چانسي یو کش را باندې اوس کړه مې خراب دی یاره ورتلل غواړي ته دلته یا چیليه زه ته ما چې د دې سړي څه علاج وکړو ښه زه خو راځه پړه باندې ورجې دې راوست ایې دا بیا را تندې نه بډې والي دي ورته بیا سره خارو چې ته چیل مې کړی دی چیړ خو پرېږده وجه لا بل دې خبر کما بیا څه تندر را پرېږدي تنخوا خو ډبې پیدا کړې ډبې څه ډبې د تیلو کو د څه شي د سیګریټو د سیګریټ هغه ما من ته ولیده که نه چانسي خو دی که نه زما بند کېږه ما سره جرې مه وخه ملک صاحب له به لوړ شو فیصله به هغه وکړي چې د چا رسي ډېره مې خوښه ده هغه هسې ما ته پته ده چې زما رسي ځه دې پې ورځو راځه مالک صاحب یو فیصله هم دله راوړې ده ملک صاحب ډېره ضروري فیصله ده لکه د ترور زامنو دا سپادي دې تېسې کې خبرې کوي ما پاکه خبره کوي څه خو یې ما داسې ملک صاحب ما ته ښکاري چې دم دې لګولې ځکه داسې وشلې وچې دې خبرې دم کم د سړیا نن درې مرسته قسم په خدای ما ظلم کار نه یم ملک صاحب یم ملک صاحب په دغه خبره کې خو موږ هم راغلي یو که نه نو وایه که نه تنخوا نه دی موټه د سیګریټو والا ډېره پیدا کړی ښه ما ولا پکې جیلې ورکړو دې بلې توله ولا پکې موټرسایکل ورکړو دا دا ګراني نه ده دا ګراني دا ستاسو د روزګار خیرو د لاسه راغلې ده پوه شوې بیا خلک کوي خو دا خبرې پرېږدوی که فرضاني زور چېرته تللی نه دی راځئ چې پرې ورځو مړه خدای بخیر کړي راځئ راځئ ملک صاحب هغه دې ناستې ورته وګوره مخامخ دې خو به نن سبا دې خوشي ځایونو کې ډېر خوشحاله وي که نه بالکل د سیګریټو دا ډبې مې اخیستې دي او ټول کلي رابسې شوی دی ورکې سیچو صاحب ترینګ کومه خلک مې ډېر زیات تنګي را تنګېږه چې یو 70 پولیس خو راولېږي که نه چې زما سیکورټي دپاره خو راشي که نه سیچو صاحب یو 50 شپېته پولیس راولېږه ډبې مې اخیستې دي او دا خلک چې کوم دي دې مې تنګۍ را تنګۍ هوا 12 بجو له دې راشي ډېره مهرباني اسلام علیکم اوس پکه خیري مزه وکړي ښه ظالم اوس هم زمرود نه جوړ شوي دي لکه دا د ظالم زامن ګوله سړی د تیلې هم نشي والي سیګریټ ته هسې پهلوانه ښه مسلمان غویې ښه د سیګریټو ډبې د ظالمه څه اخیستې دی پوه شوې چې کلي مالک ته پرېښی دی دا په پټو کې ناست دی او ځان له دا کشونه لګې ملک صاحب اول ته ملک وي اوس زه ملک یم ما ته ټول خلک سلامونه کوي ملک صاحب د ترې دا خیال دی پردی جانې دي شاړې کړي د خدای مسلمانه یو سیګریټ ته سره اغوستی دی چې محله کې دې مور کرلی دی په کلي کې دې مور کرلی دی ملک صاحب وګوره د کوم ځای ته وبشه راغلی دی مسلمانه تیلې ورکوه تیلې شابه خو ځه تاسو په ما ډېر ګران یې دې دوه سپورونه خو مې نه ورکړه خو ملک صاحب چې ته به کې رالې نو زه دا سیګریټ بل کا او یو کش به دې دي راکړي خیر دی مهرباني ملک صاحب ډېر کش به ته نه راکړي ګورې خط تشېږي بیا
ورته تیم لږ بوی راکړه که نه ډوډۍ به مې له سره واخلي ملک صاحب ډوډۍ ځکه دوه ورځې هم نخورم پروا نشته وګوره ورته دې په دا ډوډۍ وړي د کار چې وکړي دا نور به که خیر د اختر نه پس وسکو ښه دا به ناروغي ته یوه نیمه میاشت پاتې ده د خدای خیر دی که نه دا به بیا څوک بللي ښه دا به که خیر بیا نور د اختر نه پس وسکو